د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ دې مهال لنډو خبرونو ته. د صنعت او سوداګرۍ وزیر پاکستان کې میش یو شمېر سوداګرو او کډوالو سره کتلي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي چې د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته تللی، اسلام آباد کې له یو شمېر افغان سوداګرو او کډوالو سره کتلي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې نوموړي په دې کتنه کې د افغان کډوالو پر بشپړ ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې په خپله خوښه د افغان کډوالو د راستنولو او هغوی ته د ژوند د اړینو اسانتیاوو برابرولو لپاره اړین اقدامات شوي دي. هغه زیاته کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د مناسبو حل لارو موندلو لپاره دوه اړخیزو خبرو ته اړتیا ده او ټینګار یې کړی چې کډوال باید د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنرۍ د معیارونو پر اساس د امن او عزت په فضا کې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په یو رسمي سفر کابل ته راځي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره کتنې کې ویلي چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر ولري. د افغانستان پاکستان د همغږۍ ګډې کمیټې غونډې په ترڅ کې محمد صادق او امیر خان متقي ټینګار کړی چې راپورته شوي مسایل د باور په فضا کې په خبرو اترو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 15 میاشتې ځنډ وروسته په کابل کې د همغږۍ ګډې کمیټې ناسته ترسره شوه چې موخه یې د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل کول ښودل شوي چې د اسحاق ډار سفر یې هم یوه کړۍ ګڼل کیږي. افغانستان د ازبکستان تولیدي کارخونو ته د خامو موادو چمتو کولو په برخه کې همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست عطاالله عمري ازبکستان ته د خپل سفر په دوام د بخارا له والي سره په لیدنه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د کرنې، مالدارۍ او پرمختللو اوبو لګولو سیسټمونو په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. خبرپاڼه کې راغلي چې د کرنې وزارت سرپرست ازبکستاني لوري ته ډاډ ورکړی چې افغانستان چمتو دی د دغه هیواد تولیدي کارخونو ته د خام موادو چمتو کولو کې همکاري وکړي او په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په موخه د تخنیکي غونډو پر دوام یې ټینګار کړی دی. د معلوماتو له مخې 4 ورځې وړاندې د کرنې وزیر د یو لوړپوړي پلاوي په ملتیا ازبکستان ته تللی دی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ استازی عرفات جمال تورخم ته تللی. د ملګرو ملتونو استازی یاسر عرفات د افغان کډوالو د حالاتو ارزونې لپاره تورخم ته تللی تر څو له پاکستان څخه راستنې شوي افغان کډوالو وضعیت وارزوي. هغه راستنېدونکو افغان کډوالو ته د اسانتیاوو په چمتو کولو ټینګار کړی دی. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویلي په تیرو 2 اونیو کې لږ تر لږه 80,000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. یاد سازمان وایي کډوال چې تورخم ته راځي ډیر ستړي ویریدلي او زیانمنونکي حالات سره مخ وي او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. له خیبر پښتونخوا څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پڅ روان دی. د الجزیرې تلویزیون راپور له مخې سره له دې چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو لپاره سخت اقدامات پیل کړي، خو د پښتونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې زرګونه افغان کډوال بیا د ایستل کېدو له ګواښه خوندي دي. د راپور له مخې د ټولنیزو اړیکو ژورو ریښو، د ځایي خلکو ملاتړ او د قانون کمزوري پلي کېدو له امله د یاد ولایت څخه افغانان په پراخه کچه نه دي ایستل شوي. د راپور له مخې د پښتونخوا ایالتي حکومت هم د افغانانو په ایستلو کې چندان لیوالتیا نه لري. د اپریل پر 4 نیټه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلي و چې هیڅوک نشي کولی له پښتونخوا څخه افغان کډوال په زوره وشړي. هغه ویلي و چې پولیسو او امنیتي ادارو ته یو واضح پیغام دی چې د افغان کډوالو سره بد چلند ونه کړي او په وینا یې که څوک په خپله خوښه ځي، ایالتي حکومت مسؤل دی چې هر ډول اسانتیاوې ورته چمتو کړي. المان ته د منل شویو 300 افغانانو د لیږد بهیر پیل شو. وروسته له هغې چې د المان د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد ته د 600 افغانانو د لیږد ډاډ ورکړ، پرون د لیږد رسمي لړۍ پیل شو او په یو ځانګړي شوي الوتکه کې لومړۍ ډله افغانان دغه هیواد ته ولېږدول شول. د المان خبري اژانس راپور له مخې دغه الوتکه د المان دولت لخوا کرایه شوې وه او له اسلام آباد څخه لومړۍ ډله افغانان جرمني ته ولېږدول شول. المان هیواد کې منل شوي دغه افغان مسافر به د لنډې مودې لپاره د المان په مرکز کې یوه کیمپ ته یوړل شي او 2 اونۍ وروسته به د فدرالي ایالتونو ترمنځ وویشل شي. د المان د بهرنیو چارو وزارت د احصایو له مخې اوس مهال شاوخوا 600 زیانمنونکي افغانان په پاکستان کې د المان د منلو په تمه دي.
د سعودي عربستان دفاع وزیر تهران ته په یو رسمي سفر رسیدلی دی. د سعودي عربستان دفاع وزیر شهزاده خالد بن سلمان آل سعود نن د پنجشنبې په ورځ د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ تهران ته ورسید. د معلوماتو له مخې دغه سفر د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستي جنرال محمد باقري په رسمي بلنه ترسره شوی دی چې د سعودي عربستان د دفاع وزیر به د ایران له لوړپوړو نظامي، امنیتي او سیاسي مشرانو سره وګوري. ټاکل شوي ده چې دواړه لوري د دفاعي همکاریو پر پراخېدو، د سیمې د ثبات او سولې پیاوړتیا او د ترهګرۍ پر ضد د ګډو اقداماتو پر سر خبرې وکړي. دغه لیدنه د تهران او ریاض ترمنځ له څو کلن تاوتریخوالي وروسته د اړیکو د بیا رغونې او سیمه ییزو همکاریو د نوي فصل پیلامه بلل کیږي. امریکا خپل یو شمېر سفارتونه او کونسلګرۍ بندوي. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د ټرمپ اداره د 10 سفارتونو او 18 کونسلګریو د بندېدو او د بهرنیو استازوالیو د کارکوونکو د کمولو پلانونه ارزوي. راپور زیاتوي دا ګام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لګښتونو د 50 سلنې کمولو لپاره اخیستل کیږي. یاد راپور کې راغلي هغه شپږ سفارتونه چې د بندېدو وړاندیز شوی د افریقا په مرکزي افریقا، اریتریا، ګامبیا، لیسوتو، کانګو او جنوبي سودان هیوادونو کې دي چې چارې به شاوخوا هیوادونو ته انتقال شي. دغه راز هغه کونسلګرۍ چې د بندېدو وړاندیز شوی په اروپا کې دي او په هغو ځایونو کې موقعیت لري چې امریکایان د سیاحت لپاره تر ټولو ډیر خوښوي. ډونالډ ټرمپ له دوهم ځل واکمنېدو سره سم د بشري قوې او لګښتونو کمولو ته مټې رانغاړلي دي چې سمه وړاندې پر ضد امریکا او اروپا کې لاریونونه هم ترسره شول. اروپایي ټولنې د کډوالو د شړلو لپاره د خوندي هیوادونو لیست اعلان کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اروپایي اتحادیې لخوا د امن هیوادونو نوملړ اعلان شوی چې پکې د مصر، تونس، بنګلادیش، هند، کولمبیا، کوزو او مراکش هیوادونو نومونه شامل دي. راپور له مخې د دې اقدام موخه دا ده چې د پناه غوښتنې پروسه چټکه شي او دغو هیوادونو اتباع چې د پناه غوښتنې کم چانس لري ژر تر ژره بیرته واستول شي. بلخوا د بشري حقونو سازمانونو اندېښنه ښودلې چې ښایي دا اقدام د پناه غوښتونکو پر وړاندې تبعیض رامنځته کړي او د سیاسي مخالفینو، خبریالانو او نورو وګړو خوندیتوب ته زیان ورسوي. دا نوملړ د اروپایي اتحادیې د پناه غوښتنې د پروسې د اصلاحاتو یوه برخه ده چې تمه ده په 2026 کال کې عملي شي. احمد الشرع او ډونالډ ټرمپ د ټایم مجلې د 100 اغیزناکو څیرو په نوملړ کې راغلي. ټایم مجله چې هر کال د 100 تر ټولو اغیزمنو کسانو لیست اعلانوي، د 2025 کال د 100 تر ټولو اغیزمنو کسانو په لیست کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او احمد الشرع هم اعلان کړي دي. د کال د اغیزمن شخصیت په توګه د احمد الشرع د ټاکلو په اړه په یوه مقاله کې دا یادونه شوې چې که څه هم هغه د القاعدې او ځینو نورو ډلو پخوانی غړی و، خو په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له نسکورولو وروسته یې د خپل انځور بدلولو لپاره په چټکۍ سره ګامونه پورته کړي دي. ټایم مجلې د اغیزمنو خلکو د لیست په اړه ویلي چې دوی هغه خلک غوره کوي چې اوس مهال نړۍ جوړوي او د هغې راتلونکي ټاکي. د اسد رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې بیا رغونې ته د ګڼو هیوادونو پام اوښتی او احمد الشرع هم منځلارې سیاست غوره کړی دی. کابل کې د بهرنیو سیلانیانو ترمنځ د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. د کابل غازي سټوډیوم کې د 8 بهرنیو هیوادونو د 18 سیلانیانو ترمنځ د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې دغه سیالۍ چې په 2.195 کیلومتره واټن کې ترسره شوې، لومړی مقام چینایي یوشینګني وګاټه چې ټاکل شوي فاصله په 2 ساعتونو او 52 دقیقو کې طی کړه. دوهم مقام هم بل چینایي ایوکینګ جی او دریم بیا د پولینډ ارګډیوسیز ګټلی. د یادونې وړ ده چې په دغو سیالیو کې د پولینډ، چیک، چین، کاناډا، ډنمارک، جرمني، فرانسې او سنګاپور هیوادونو څخه سیلانیانو په ماراتون سب کې ګډون کړی و. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.